د شینواری کړی وای سره کړی د کې به ټماټر هغه د اوبو هغه ساده کړی نو هر رقم کې چې غواړي کنه موږ تیارو ان شاء الله درته نانو که پلیټ نخوري نیم ته خو راځي پیسې را قرضې خپل ته راځي راځي دې کې دننه چې دی دننه پکې جګر دی اینه ورته وایي جګر او پاسه چې دغه چربي تاویږي دغه پرده وازده ده د تازه مالونه لالیږي ګوره دی ټاپه ښاروالۍ هغه دا وینې چې ټاپه بې نه وي که نه بیا مال دلته پرېږدیم نه سلامونه ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسېږئ قدرمندو ښه ګورېدونکو دا د مارکو بازار دی او دلته تاسو ته ښکاره معلومه ده چې زیات مشهوره هوټلونه دي او په دې ځای کې د دغه ځای خوراکونه ډېر زیات مشهوره دي نو په همدې موخه باندې دلته هم زه راغلم غواړم چې تاسو ته جالبه خپرونه ریکارډ کړم دغه د شوقونو در باندې ګورم او همدارنګه بېلابېل خوراکونه ګورم درسره اوسېږئ د کیمرې برخه کې راسره زاهد افغان صاحب مدعي کوي راځئ کتونکو دا برنامه تر پایه وګورئ دا هم ښه ګورېدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر دا چې مارکو بازار ته راشئ بیا دلته شینواریز کړایان وګورئ او همدارنګه روش وګورئ نو که غریب به وي مجبور چې پیسې راخرڅ کړو ته څه وخورئ استاد جان لګی دی او بس کړایان پخوي سلامونه ستړي مه شئ وعلیکم السلام روزانه په خیر راغلی ښې ډېر مننه لیدونکو ته یې ښکلی نوم وکړه نوم اسماعیل دی او دلته کوټل کې کار کوم مارکو کې څنګه اسماعیل جانه الحمدلله د الله احسانات شکر دی ډېره مننه استاد شوی خو انشاءالله بس دا خو په ډېر همت ترلاسه کړې ده د استادي څومره وخت کې استاد شوی 12 کاله به کېږي چې د فیلډ ته راوتلي بس دې کې سر دی شکر دی هر څه زده دي او چې سره کوم څوک فرمایش غواړي نو مشکل به نه وي انشاءالله دا اوس چې ته پخېدلی شوی وای د شینواری کړی وای سره کړی دې کې به ټماټر هغه د اوبو هغه ساده کړی نو هر رقم کې چې غواړي که نه موږ تیارو انشاءالله درته کوم یو زیات مینهوال لري زیات مینهوال خو چې دي که نه نو هغه چې څوک دلته شینواری لږ داسې غوښې خوښوي چې هغوی یو ته باندې یو غوښه د ټماټرو کې بیا چې نور ښاریان راشي هغوی ټماټر نه خوښوي نو ساده اوبو کړي یا سره کړي ساده ټماټر نه خوښوي موږ ته هغه ته هغه جوړوي او بل د تنډیواله ګزارم ډېر سخته ده زه په 3 دقیقې کې ولاړ یم نو سترګو مې داسې اوښکې روانې دي نه کې مو واچولې بس زموږ کسب دی او کسب پورې مختې وځه موږ مختې ورسره بس دومره تکلیف نه موږ یو 3-4 ساعته کاري بس یوه شیبه بس موږ هغه تیارو دلته خو ناستي ځای نشته دا بهر ځای هم برابر لاندې مې غټ تاکاو جوړ کړی دی کم از کم 300 نفر پکې ځایږي او غوښه به دلته آرډر ورکړې کړی نه دلته پخو یو ځای هلته تیار کړی دی هغې باندې انشاءالله چې کار شروع دی نو ځای لرو ته کوم هوټل مربوط دی زه شینواری شیرګډ هوټل دلته څومره هوټلونه دي ماشاءالله ټول ښه چلېږي من داسې ماشاءالله چې ټاپ روان دي یو کې هم فرق نه انشاءالله چې ټول مطلب معیار ته کار کوي ټول معیار ته کار کوي اعتباري خلک دي داسې نه شي یو موږ داسې یو که نه ټول انشاءالله چې فرق به پکې نه وي او حلاله روزي خپل دغې نه وباسي خواري وي ګټي خواري ګټي دې کې ته اوس څه چا چولې دي ګډ کړي که ساده غوښه دې کې ساده غوښه هم شته دی یخني هم شته دی دیګ بخار کې چې کوم دا اوبو کړی هم شته دی ټماټر هغه هم شته دی نور رقم چې آرډر راکړی موږ ورته تیارو یاره دا خو لري داسې اویا اتیا کاله ځکه چې دا هوټل چې کوم تاریخ لري 50 کاله 40 کاله دی هوټل تاریخ ته د کې کوم کار کوم نو مارکو ډېر مخکینی هوټل هم شته دی نو هغه په هغې باندې معیار باندې موږ اوس ښه برابر کړی خپل هوټل نو زموږ ګاهک هم ډېر دی او خلک هم ځای هم خوښوي د ورځې په څومره منه غوښه وباسي
ورځې چې موږ دا 10 بیا د هغه ورځو په رژیم کې بیا ډېر فرق لري 15 13 نو دغسې نو هغې کې موږ روشي مو باسو کړۍ مو باسو سیخ مو باسو پټې دانې هم دي را سره نو هر څه چې څوک غواړي چرګان هم شته را سره نو موږ هر څه ورته تیاروو. د کومو سیمو نه زیات خلک دلته راځي؟ د جلال آباد نه راځي، د خوږیاڼو نه راځي، د کوټ نه راځي، د هسکي مینې نه راځي، همداسې پرتو سیمو نه راځي، د مامن نه راځي، نو د هر یوې سیمې نه راځي دلته او موږ ورته هر څه رقم فرمایش راکړي موږ ورته تیاروو. ډېره مننه. په دغه باندې اثر کې ده او استاد دغه کوي نو مننه. خیر اوسئ. په خپل هېواد په خپل هېواد کې کاروبار کوئ نو لیدونکو ته کوم پیغام ورکوئ مهرباني؟ بس هر څوک د خپل همت کوي او په خپل کار کې د پرمختګ کوي او خواري ښه شی دی، کار ښه شی دی او په بازار کې وخت تېرونه دا د انسان په تاوان نه دي، دا په ګټه وي او چې څومره وخت تېروي نو د هغې باید شنده به جوړېږي نو هر څه باید په خپل سوچ او په خپل ذهن سره وشي. یو پوښتنه البته مخکې باید ما کړې وې، په ګاز باندې تاسو دا نه په دې لرګیو پخوئ دي؟ د ګاز کار کم مصرفه دی، آسان کار دی، خواري نه غواړي او دغه خو د لرګي پخلی دلته خلک خوښوي. د لرګي پخلی ځکه په دې خوښوي چې د دې ځي د نارمل خواړې پاسته راځي او خوږه راځي، کنه د ګیس کار اسانه دی د دې نه او پاک هم دی، داسې پاک نه دی خو چې بس هغه داسې چې دې کې لوګي هم شته، هغې کې لوګي نه هغه موږ ته تکلیف نه راکوي، خو دې کې لوګي مي بس هغه موږ په ځان تېروو. مننه. شنونکو سره اوسئ خپرونه کې جوړ په خیر. دا ورو چې د پټې دانې وایي که نه؟ دې ته پټې دانې وایي. پټې دانې پخوي نو د نوم کې چې د یو راز شته پټې دانې، دې ته ولې پټې دانې وایي؟ سلامونه ستړی مه شئ. خیر اوسې، الله دې وبخښه، ښې جوړې کړه. ډېره مننه. په خیر راغلی. خپل نوم وکړه. زما نوم واحد الله. عبدالله جان څنګه یې؟ الحمدلله، تاسو خاص ته خیر راغلی. پټې دانې خرڅېږي؟ او الحمدلله ښه ډېرې. مینهوال لږ دي که ډېر؟ ښه ډېر دي. دغه سل اتیا پورې سیخان خرڅېږي دلته ورځې؟ او د ورځې. دې پټو دانو کې که نه مطلب چې یو ځای کوو چې مطلب دې ته پټې دانې وایي؟ دې کې دننه چې دی دننه پکې جګر دی، اینه ورته وایي جګر، او پاسه چې دغه چربي تاویږي دغه پرده وازده ده. بس همدغه خبره ده، نور پکې شی نشته؟ نه نور پکې شی نشته، بس مالګه پیاچو بس دغه د سکرو باندې پخوو ساده. څومره وخت په اور باندې دی؟ یو 15 منټو کې دا بس پخېږي. 15 منټو؟ او یو سیخ په څو ورکوي؟ 100 روپۍ سره ډوډۍ. یو سیخ په 100 افغانۍ؟ او 100 افغانۍ. په یو سیخ به یو نفر مړ شي؟ یو نفر پې مړېږي، دا چې دا داسې زړه نیسي، ډېر خوندور شی دی، غوړې دي. او دا بل سیخ بیا په څو؟ دا چې دا وریته ده دا کیلو 600 روپۍ ده. دې ته شی وایي؟ دې له وریته وایي، دې کې سیخ کباب، چوپان کباب. دا یو کیلو په 600؟ دا یو کیلو 600 افغانۍ. داسې خوند د سیخ په سر خو نه خرڅوي؟ نه دا سیخ په سر نه ده، دا کیلو حساب دی، کیلو 600 افغانۍ ده. هډوکي هم پکې شته نه؟ هډوکي هم پکې شته، پسته هم پکې شته. دا کیسې هم پکې شته ورته؟ دا پکې شته، دا مال کې هډوکي وي که نه یاره. او نو ته چې هډوکي ته نشته خو بیا حوصله پاتې بیا څه نه پاتې کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تقریبا د ورځې په څومره خلک تاسو ته راځي؟ راځي دغه 200-250 نفر موږ ته ځان له راځي. دغه پښتونستان هوټل دی. بیا دا دلته چې دا روشونو والا دی، د ټول له موږ غوښې ورکوو. دا څومره روش والا چې د مارکو کې دي، د ټول له غوښه موږ ورکوو. قدیم او دا ندیم او د ټول له غوښه موږ ورکوو. دغه هوټل د دې ځای نه غوښه ځي ټوله. دې ځای نه ځي. مننه. څومره نفر در سره کار کوي؟ یاره موږ سره دغه 15-14 نفرې و ما سره. لیدونکو ته کوم پیغام خو نشته؟ بس زموږ دا پیغام دی چې بس که څوک ښه غوښه، ښه خوراک، ښه غذا خوري، بس دلته چې زموږ خواله راشي. ګزاره به ورسره کوي؟ ګزاره مو ورسره کوو، ښه پاک خوراک پرې کوو. زه لیدونکو دا یوه ګزاره سره کوو نو راشئ ورپسې ده. پټې دانې خوري او وریته خوري؟ روش هم شته، پټې دانې، کړۍ، وریته، چې شی چې خوري. ډېره مننه. روغ پسان غواړي هم موږ سره بس پخېږي دلته. او دونه خرڅوي باید څوک ونه کړي نو بس هغه د اورېدونکو خپله خوښه ده. صحیح ده. ډېره مننه. دوی ورته خپل زحمت وباسي او هېوادوال ته مطلب خدمت هم کوي، خپلې کورنۍ ته حلال نفقه ګټي. مارکو بازار
ماشاءالله په دې خوراکونو نجات مشهوره دي وجه هم دا چې دلته مسلکي او معیاري خلک دي او د دوی پر مټ باندې دغه ځای مشهوره دی همدارنګه چې د نورو ولایتونو نه همدارنګه بل هېواد نه خلک راځي نو موږ ورته همدغه ادرس ښیو چې دلته ورشئ انشاءالله معیاري خوراکونه ملاویږي ټول ودان مننه لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ جوړ بخیر په دې هیله روغ جوړ اوسېږئ لیدونکو زه اکثره وخت مارکو بازار ته راځم او چې ته راشم نو حتما قدیم ماما خوا ته راځم وجه دا ده چې ماشاءالله د څومره هوټلونه ټول ښه کار کوي خو دا پکې بیا نو په اصطلاح ډېر پخوانی او نومور دی قدیم ماما سلامونه ستړی مه شي وعلیکم السلام ورو خیر علی خاص دی مننه خوشحاله اوسېږئ ژوند در باندې څنګه تېرېږي شکر دی الحمدلله بس ورځ چې ښه تېرېږم باید سړی شکر وباسي الحمدلله کاروبار څنګه ښه دی شکر دی الحمدلله پخوا نه خو به اوس خوند ښیي بس د پخوا په نسبت باندې لږه کمزوري ده خلک غریب شوي عموما دا خبره ده خلک لږه کمزوري شوي خو بیا هم چې دلته خلک تېرېږي او دې روش بوی ورباندې ولګي حتما برته وي نو که پلیټ نه خوري نیم ته خو راځي پیسې را قرضې خپل ته راځي او راځي څنګه دی شاګردان دي څنګه نور وضعیتونه څنګه دي ښه دی الحمدلله بس کار دی روان دی بس الله رسول الله خپل رزق ورکوي نو یا لږه وي ډېر اوس وخت کې د ورځې څو پتېلې وباسي ولا چې هسې هغه بازار ته د نمایش لپاره به لږ پتیلې څلوري خو غوښه پکې کمه ده غوښه کمه ده بل دا ټول د سیرلي وخت کې پسه وخت سیرلی او پسه دواړه شته چې څوک غواړي مریض لپاره موږ سره راکړه سیرلي غوښه بیا لوي او د پسه خلک زیات خوښوي نو اکثرا خلک د سیرلي غوښه ډېره غواړي د پسه غوښه نه خلک لږه ډډه کوي ګرمي هم ده که نه ګرمۍ کې بله سخت ګرمۍ د وجه ده ژمي کې د پسه غوښه خلک زیات خوښوي او د ژمي کې خلک د پسه غوښه ډېره غواړي او ستا کومه به زیات خوښېږي شخص ولا چې خوندوره خو د پسه غوښه راځي خو غوړه ده که نه غوړه سره او سپینه چې هر کله مکس غوښه خوندورې او دا سیرلي غوښه خو سپورې خوښ کوي سپورې که نه خو دا سپوره بیا وړه ښیي وړه ښه او خوړل کېږي هم ډېره او اوس وخت کې ګرمي هم ده که نه د کومو ځایونو زیات خلک دلته راځي یاره ولا چې بعضې خلک چکر باندې راوځي د افغانستان څلور دېرش ولایتونه خلک شته او داسې خو اکثره اوس وخت الحمدلله امنیت هم دی که نه د خارجي چوبران او سفر والا اکثره دلته راځي کومې ورغلې دلته هو دا اوس حال هم دستي او څو کسان ناست دي لاندې زمینه کابل نه راغلي دا خو کابلیان دي دا بهر نه چې کوم چوبران راځي دوی خو دلته راځي چې راغلي تقریبا بل د جرمني والا یو کس راغلی ډوډۍ هم را سره وخوړه او ویډیوګانې هم جوړې کړې یعنې مطلب الحمدلله یو ښه تصویر هم د هېواد وړاندې کړی دی بالکل بالکل ښه خوشحاله لاړه او بس موږ ورو سره په ژبه پیدا کړو سره خبرې مبرې وکړو بس خوشحاله و ډېر ستا سره سر نه خلاصېږو زه خو نه پوهېږم موږ خو بې تعلیمه خلک او تاسو خو تعلیم کړی الحمدلله مشرانو دې کشرانو موږ دا مشران چې موږ دې شي نه پاتې او څاروي خو بړې ګران شوي نه ولا چې مال ګران دی غوښه اوس هم 400 450 نه کمه نه غورځېږي یو کیلو ولا ګرانه ده ګرانه ده ځان له پزل وکړي هیوادوال له کوم پیغام ورکړي بس هیوادوال له دا پیغام ورکوي چې خلک غریب دي او یو سړی به راشي او یو شي ته به شوق کېږي خیر دی که ډېرې ورسره نه وي په لږو ورته ورکوئ خو هغه ته به خپل وس مطابق کار ورته جوړوئ خلک خفه کوئ مه ښکلې خبره ده ډېره مننه کور ودان چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړو قدیم ماما یوازې دا نه چې دلته روش پخوي ماشاءالله د اخلاق او د سړیتوب یو نمونه هم ده ځکه چې کاروبار کې هر ځای کاروبارونه ډېر وي د معیار تر څنګ ښه اخلاق او یو چاته خوږه خبر کول دا هم صدقه ده او په څنګ کې دا چې د انسانانو زړونه ورباندې ساتل کېږي ډېره مننه قربان کور مو ودان الله مو ورکړل راوله موږ په خدمت کې او الله خوشحاله وباد له لیدونکو خپرونه جریان لري رسول لیدونکو بیا هم ښه راغلاست جوړ بخیر مارکو بازار کې ورو چې دی روش پوخ کړ او غرمې ټیم دی نو مېلمانه راځي او دوی ورته مطلب ترتیب برابر کړی سلامونه ستړی وعلیکم السلام تاسو هم په خیر راغلی ښه یاستئ مننه لیدونکو ته یې ښکلی نوم چې دی د خپل نوم یې حضرت حسین شینواری او د هوټل نوم چې دی ندیم شینواری نو ما خو درنې خپل نوم پوښتنه کړې د خپل نوم زما خپل نوم حضرت حسین شینواری او د هوټل نوم د هوټل نوم چې دی ندیم شینواری ښه خبره ده ښه څنګه یې وضعیت څنګه دی شکر الحمدلله ښه تاسو ښه یاستئ او روش څو دیګه ورځې وباسي
یاره د وروس چې دی 2 دیګه 3 دیګه د ورځې خبره ده بیا تازه را پخو را تیاروي ها د غرمې تقریبا 10 بجو نه 11 بجو نه شروع کیږي تر څو وخت پورې تاسو ته مطلب راځي تقریبا د شوی چې د 5 بجو د سهار د 5 نه نیولې تر ماښام 11 پورې دلته خلک ډوډۍ لراځي خو په عذاب امینو ولا نو څه کوم دام کار دی چې پیسې ګټي په عذاب بدل پښتا او پیسې به ګټو یا نه خو لکه د هیوادوال لپاره بس خدمت ته خلک راشي دلته به چې خډوړې وخري مارکو کې مونږ له خو واړه تیارو یو خنوم ویسي کنه د دې ځنه خنوم ویسي سبا تاسو به خدمت هم کوو پیسې هم ګټو لازم ملزم دي کنه بالکل او خدمت هم کوو پیسې هم ګټو بل چې د خلکو له مونږ تازه خواړه ورکو سپیشل تازه او دلته تاسو یو خوراک په څو ورکو دلته یو خوراک مونږ ورکو 200 روپۍ 200 ها څنګه هیوادوال راځي دي کنه او ډېر راځي بالکل ډېر راځي چا نن کله پوښتنه کړې ولاج ډېر خلکو نه پوښتنه کړې ماشاءالله د چې خلک به کې راځي وي مونږ په هر ځای کې ډوډۍ خوړلې ده کنه ډېرو ځایونو کې مونږ ډوډۍ خوړلې خو د مارکو ډوډۍ چې دا بیا ځانګړې ډوډۍ ده اره دا چې ډوډۍ بیا څو په یو ځای کې نشته بغیر د مارکو نه دا اشپزان او هوټلونو په هر ځای کې دي کنه مارکو دغه هوټلونه ولې دومره مشهور دي ستاسو په نظر دا خو په دې خاطر باندې ډېر مشهور دي یو خدل خپل تازه مالونه حلالېږي په مسلک کې ښاروالۍ والا خپل مسلک جوړ کړی هلته اول ته تازه حلالېږي بل هلته ټاپه کېږي هلته چې دی دا خراب مال چې دی دا پکې نه نشته پکې نه ښه سپیشل تازه مالونه حلالېږي ګوره دی ټاپه ښاروالۍ دا وینې چې ټاپه پې نه وي که نه بیا مال دلته پرېږدیم نه د ښاروالۍ ټاپه چې نه وي ورباندې مال نه پرېږدي دلته څومره نفر سره کار کوي یاره چې 8 کسه کار کوي ما په شمول باندې نه هوټل استاد کته کې استاد نه زه پکې استاد یم اشپز یم زما د استادۍ به تقریبا د 15 کاله کېږي 14 کاله بس ماشاءالله خو مسلک انتخاب کړی نو بس مسلک خو هم خورما او هم ثواب بل د شینوارو بس دا شینوارو چې دی مشهور پم دی غوښه او کړی او روش کې په دې کې مشهور دي او ځکه خلک هم ډېر مارکول راځي بل دلته ډېر خلک راشي که نه موږ ته ووایي چې دلته راشه او سره کېنو موږ نه پوښتنې کوي چې یاره ډوډۍ خو موږ ډېره خوړلې که نه نو د مارکو چې دی بیا ډوډۍ چې ده دا صحیح ده ولې صحیح ده په دغه علت باندې صحیح ده چې دلته ټول چې هر شی غواړي تازه وي که غوښه غواړي هم تازه دله پخېږي که پټې دانې غواړي هم تازه پخېږي که سیخ کباب غواړي هم تازه پخېږي او که روش غواړي هم هر څه به یې موږ تازه مال حلالو او تازه یې پخو لیدونکو مارکو چې دی دلته چې څومره هوټلونه دي ماشاءالله ټول په معیار برابر دي او هر یو دا هڅه کوي چې هیوادوال ته خدمات وړاندې کړي کور ودان ستاسو کور ودان ان شاء الله